سلامونه مې قبول کړئ درنو دوستانو. په 400 کې چې کومه افسوسناکه واقعه شوې وه چې یو بدبخته ښځې خپل خاوند د خپل یار په سلا باندې وژلی و، د هغه واقعې نور معلومات او تفصیل مخې ته راغلی دی چې دغه ښځې په خپلو خبرو کې ویلي دي چې په کومه طریقه اولې ما خپل خاوند قتل کړی دی، او دا یې هم ویلي دي چې آیا زه په هغه باندې خفه یم او که یا خوشحاله. دا ټول تفصیل تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. درنو دوستانو، ډیره زیاته افسوسناکه واقعه چې څو ورځې وړاندې په 400 کې او عمرزو علاقه کې شوې وه چې یو بدبخته ښځې خپل خاوند په ډېر بې دردۍ سره وژلی و، او د دغه وژنې نه پس هغوی د هغه لاس ټوټې ټوټې کړی و، نیم یې په یو ځای کې ښخ کړی و او نیم یې بیا سیند ته غورځولی و، چې دوی بیا داسې ویل چې زما خاوند وفات شوی دی یا چا وژلی دی. او په دغه دوران کې د قاتل هم معلومات نه کېدل، خو چې کله پولیسو ته دا کیس په لاس ورغلی دی او هغوی کوشش شروع کړی دی چې دغه قاتل ونیسي، نو په معلوماتو کولو او تفتیش کولو سره دا مخې ته راغلی ده چې دا ټول کار دی دغه خپلې ښځې کړی دی او ورسره یو یار و چې هغه سره یارانه دوستانه وه، او دغه ښځې به د خپل یار په سلا باندې داسې کار وکړو چې دغه یې کور ته راوغوښتو او بیا خپل خاوند رانیولی دی، ټوټه ټوټه کړی دی، وژلی دی، نیم لاش یې د هغه په یو ځای کې ښخ کړی دی او نیم یې بیا وړی دی په سیند کې غورځولی دی. اوس دغه ښځه په دې کار باندې خوشحاله هم ده او وایي چې زه هیڅ قسم خفګان نه محسوسوم، خو د دې کوم بچي چې دی هغه ډېر زیات جاړي، ډېر په تکلیف دي ځکه چې خپل پلار یادوي. داسې هم ویل کېږي چې دا د دې ښځې دویم واده و او اوس یې د خپل خاوند نه طلاق اخیستی او کوم یار چې دغه خاوند یې ورله مړ کړو د سره یې واده کول غوښتل. الله تعالی دې موږ تاسو او ټول مسلمانان له داسې حالت نه وساتي. د ویډیو د کتلو مو مننه کوم. خان کلیک چینل هم سبسکرایب کړئ. خوشحاله اوسئ.